अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु गोरे आबासिन खबर ज़ेम शाहिद जान ज़ेब د मदरसो रजिस्ट्रेशन बिल د वज़ीर आज़म मौलाना फजल रहमान तरमंज अहम मुलाकात पर नन तरसरा कीगी। د मदरसो रजिस्ट्रेशन बिल पाड़ा د हुकूमत और मजहबी हलकों तरमंज मशवरे रवानी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ په دې اړه مولنا فضل الرحمن سره رابطه وکړه او هغه نن ملاقات لپاره راوغوښتو. دا ملاقات به نن ماسپښین په 3 بجې وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې ترسره شي، چیرې چې مولانا فضل الرحمن به د مدرسو د مشترکه پلیټ فارم اتحاد تنظیمات مدارس موقف وزیر اعظم ته وړاندې کوي. سرچینې وایي امکان شته چې وزیر اعظم مولانا فضل الرحمن ته نوې تجاویزونه وړاندې کړي. په دې اړه مولانا فضل الرحمن مخکې مفتي تقي عثماني سره د مشورې اراده کړې ده ترڅو د تجویزونو په اړه د اتحاد تنظیمات مدارس د نور علماو سره هم سلا مشوره وشي. دغه ملاقات د مذهبي حلقو او حکومت ترمنځ تنازع ختمولو د مدرسو د رجسټریشن بیل په اړه د باور کولو اقدامات مخې ته بوتلو لپاره ډېر اهم ګڼل کیږي. داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.